बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू टेस्ट मास्टर په نننۍ ویډیو کې به موږ د KPPFC یعنې د کمیشن د پښتو د SS د لیکچررشپ او د AP پرچه حل کوو. څومره MCQs چې موږ ته را رسیدلي دي نو هغې نه به موږ دوو پارټو کې ویډیو جوړو. په اولني پارټ کې به چې کوم دی موږ 15 MCQs حل کوو. د دې نه علاوه که تاسو ته نور MCQs یاد دي نو په کمنټس باکس کې موږ سره شریک کړئ. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په MCQs نمبر 1 کې وایي چې زل او مشالونه د چا کتاب دی؟ زل او مشالونه د نورالبشر نوید کتاب دی. MCQs نمبر 2 کې وایي چې سړیکې د څه مجموعه ده؟ سړیکې د شاعرۍ مجموعه ده. په MCQs نمبر 3 کې وایي چې مات بنګړي د چا افسانه ده؟ مات بنګړي د زیتون بانو افسانه ده. په MCQs نمبر 4 کې وایي چې د قیامت نښه د چا افسانه ده؟ د قیامت نښه د مهدي شاه باچا افسانه ده. په MCQs نمبر 5 کې وایي چې سکونډارې د چا د شاعرۍ مجموعه ده؟ سکونډارې د اشرف مفتون د شاعرۍ مجموعه ده. په شپږم نمبر MCQs کې وایي چې عرفان د محمد چا لیکلی؟ عرفان د محمد کتاب محمد نواز طاهر صاحب لیکلی. اووم نمبر MCQs کې وایي چې تحقیق او تنقید د چا کتاب دی؟ نو په ټولو جوابونو کې یو هم ټیک نه و، نو په دې کې د چا هم نه ټیک دی. تحقیق او تنقید د صاحب شاه صابر کتاب دی. 8 نمبر MCQs کې وایي چې ادب څه دی؟ دا د چا کتاب دی؟ ادب څه دی؟ د سحر یوسفزي کتاب دی. په 9 نمبر MCQs کې وایي چې د علي خان بابا د پیدایش نیټه څه وه؟ د علي خان بابا د پیدایش نیټه 1150 وه. په 10 نمبر MCQs کې وایي چې د تقویم الحق کاکا خیل د مرګ نیټه څه وه؟ د تقویم الحق کاکا خیل د مرګ نیټه 1999 وه. په MCQs نمبر 11 کې وایي چې د کاظم خان شیدا د پلار نوم څه و؟ د کاظم خان شیدا د پلار نوم افضل خان و. په 12 نمبر MCQs کې وایي چې د خوشحال خټک د پلار نوم څه و؟ د خوشحال خټک د پلار نوم شهباز خان و. په 14 نمبر MCQs کې وایي چې مرۃ المحققین چا لیکلی و؟ مرۃ المحققین مرزا خان انصاري لیکلی و. 14 نمبر MCQs کې وایي چې د سرتور فقیر خپل نوم څه و؟ د سرتور فقیر خپل نوم سعدالله خان و. په 15 نمبر MCQs کې وایي چې پښتو ګرامر چا لیکلی؟ د پښتو ګرامر نومي کتاب تقویم الحق کاکا خیل لیکلی. امید لرم چې د دې ویډیو نه به تاسو ته ډیره فایده رسیدلې وي. د بلې ویډیو دپاره زموږ د چینل چکر وهئ. ډیره زیاته مننه.